د خبرونو سرټکي مو موږ د حق لرو چې مخکې له دې چې تاسو دلته راورسیږئ ستاسو ویزه رد کړو. د افغان پاسپورت لرونکو لپاره د امریکا د ویزې ځنډول. امریکا د افغان وګړو لپاره د ویزو ورکول او د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو ارزونه په نامحدود ډول وځنډوله. له اوربند وروسته یو شمېر مهم ترهګریز بریدونه ترسره شوي او اوس که له دې زاویې ورته وګورو نو اوربند ټینګ نه دی. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند د هوکړې لغوه کېدل. پاکستان وایي له طالبانو سره هوکړه یوازې د بریدونو د مخنیوي لپاره وه او اوس اعتبار نه لري. سړه هوا او د بیې لوړوالی. هیوادوال وایي د کار د نشتوالي له امله د ژمي لپاره د سونګ توکو د اخیستلو توان نه لري. په انډونیزیا کې مرګوني سیلابونه. د قربانیانو شمیر 243 تنو ته لوړ شوی. له 100 زیات کسان لا هم ورک دي. سلامونه، وخت مو پخیر. نن شنبه 8 د لینډې چې برابریږي 29 د نوفمبر. اوس هم بشپړ خبرونه. زه اجمیر احمد ځاځی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې بېمخني اقدام کې د افغان پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې ورکولو بهیر درولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا وزارت د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره ټول اړین اقدامات کوي. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا د خلکو امنیت تر هر څه مهم دی. بلخوا د امریکا د کډوالو ادارې اعلان کړی چې له پناه غوښتنې سره تړلې ټولې پریکړې ځنډولې دي. د افغان کډوالو په وړاندې د امریکا سختې پالیسۍ مخ په پراخېدو دي. وروسته له هغه چې یو افغان وګړي سپینې ماڼۍ ته څیرمه د امریکا د ملي ګارد پر 2 وغړو برید وکړ، د افغانانو په وړاندې د امریکا پالیسۍ نورې هم سختې شوې. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغان پاسپورت لرونکو لپاره د ویزو ورکولو بهیر درولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا وزارت د ملي امنیت او د امریکا د خلکو د ساتنې لپاره اړین اقدامات ترسره کوي. په ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د امریکا د خلکو د امنیت لومړیتوب تر هر څه مهم دی. The White House have died, the state's governor said. We have a right to deny visas before you get here, and we have a right to revoke them. موږ د حق لرو چې مخکې له دې چې تاسو دلته راورسیږئ ستاسو ویزه رد کړو او که باور ولرو چې ستاسو حضور زموږ د هیواد ملي ګټو، ملي امنیت یا بهرنۍ تګلارې ته زیان رسوي، حق لرو هغه لغوه کړو او همدا کار دی چې موږ یې د کولو نیت لرو. And I don't know, that's not us, that's DHS, but I don't know if people realize. له دې سره هم مهاله د امریکا د کډوالۍ ادارې اعلان کړی چې د پناه غوښتنې پورې اړوند ټولې پریکړې یې ځنډولې دي. د دې ادارې د خبرپاڼې په یوه برخه کې ویل شوي چې د متحده ایالاتو امنیت لومړیتوب دی. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي چې د جو بایډن په دوره کې د افغان وګړو د کډوالۍ په قضیو کې بیاکتنه او امریکا ته د دوی په لیږد کې لویه تشه شتون لري. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرو په ځانګړې توګه د القاعدې او داعش خراسان څانګې لپاره په یو پټنځای بدل شوی دی. د امریکا ولسمشر د امریکا د ملي ګارد د یوې سرتېرې له مړینې وروسته په یوه خبرپاڼه کې خبرداری ورکړ چې هغه به له بېوزلو هیوادونو د کډوالۍ پروسه د تل لپاره بنده کړي. تېره ورځ ډونالډ ټرمپ رحمان الله لکنوال هغه بریدګر چې د امریکا د ملي ګارد پر 2 سرتېرو یې برید وکړ یو خطرناک حیوان وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې پیښې بریدګر له جګړې او له افغانستانه له وتلو وروسته له رواني ستونزو سره مخ شوی و. د هیواد یو شمېر وګړي چې متحده ایالاتو ته د لیږلو په تمه دي د دې پروسې د ځنډولو په اړه په کلکه نیوکه کوي او خبرداری ورکوي چې دوی باید د محدودیت لرونکو پالیسیو قرباني نشي.
دوی د یو افغان وګړي له لورې د 2 امریکایي وګړو وژنې ته په اشارې سره وایي چې دا جرم یو انفرادي عمل دی او د هیواد د ټولو وګړو لپاره د لیږد پروسې بندول یو غیر عادلانه او غیر منطقي اقدام دی. له 3 کالو ډیره موده کیږي چې ناجیه په پاکستان کې امریکا ته د لیږدولو په تمه وه چې اوس له پاکستانه په جبري توګه ایستل شوې ده. هغې پلان درلود چې امریکا ته د لیږدولو پروسې د دوام لپاره بیرته پاکستان ته ولاړه شي، خو اوس چې د امریکا لخوا دا پروسه وځنډول شوه، ناجیه هم له مایوسۍ سره مخ شوې ده. نوموړي ټینګار کوي چې جرم باید په انفرادي ډول وڅېړل شي او دوی باید د سیاست قربانی نشي. جرم عمل شخصی است، نباید قربانی شویم. ما به بی‌سرنوشتی به سر می‌بردیم، به امید انتقال بودیم که کیسای ما پیش میرم و ما انتقال می‌یافتیم و چون در شرایط بسیار سخت قرار داریم فعلا به بی‌سرنوشتی به سر میبریم. به امید از اینکه حکومت امریکا کیسا را روندش دوباره آغاز کنن و ما زندگی خود یک زندگی در امن داشته باشیم. په واشنگټن کې د یو افغان وګړي لخوا ډزې د دې لامل شوې چې ډونالډ ټرمپ اعلان وکړي چې د 3مې نړۍ له هیوادونو به کډوالي د تل لپاره بند شي. سوسن هم امریکا ته د لیږدولو په تمه وه. د هغې پلار چې 4 کاله مخکې امریکا ته تللی، وایي هغې هم غوښتل چې له خپل پلار سره یو ځای شي، خو د دې پروسې د ځنډولو له امله ناامیده شوې ده. پدرم 4 سال میشد از ما دور است و امریکا رفته. ما هم منتظر بودیم که با او بریم. تمام کارها تمام شده بود، اما حالا این روند متوقف شده و ما در پاکستان بی سرنوشت ماندیم. د متحده ایالاتو لخوا د افغانانو د کډوالۍ پروسې له ځنډولو وروسته هغه کسان چې له 2021 کال وروسته په امریکا کې ژوند کوي او همدارنګه هغه کسان چې په 3مو هیوادونو کې دې هیواد ته د لیږد په تمه دي خورا اندېښمن دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړه بې معنا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړې چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د اوربند هوکړه په واقعیت کې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره یوه غیر رسمي هوکړه وه، خو د بریدونو له دوام وروسته داسې نشي ویل کېدی چې اوربند یې ټینګ وي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو د عامو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د کونړ، پکتیکا او خوست په یو شمېر سیمو له هوایي بریدونو وروسته د پاکستان پوځ په دغو بریدونو کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو طالبان وایي پاکستان د اوربند د هوکړې په ماتولو سره په دغو بریدونو لاس پورې کړی دی. اوس تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د اوربند هوکړه په اصل کې د پاکستان پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره یوه غیر رسمي هوکړه وه، نه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند کومه رسمي هوکړه. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان پر خاورې څو ترهګریز بریدونه اسلام آباد په دې ډاډه کړی چې نور دغې هوکړې ته خوشبینه ونه اوسي او دغه هوکړه نور د پلي کېدو وړ نه ده. There have been major terrorist attacks after this ceasefire. له اوربند وروسته یو شمېر مهم ترهګریز بریدونه ترسره شوي او اوس که له دې زاویې ورته وګورو نو اوربند ټینګ نه دی، ځکه له اوربند څخه اصلي موخه دا وه چې د پاکستان په خاوره کې د TTP یا د خوارجو فتنه او د افغان وګړو له بریدونو مخنیوی وشي. اوس چې افغان وګړي بریدونه کوي لکه څنګه چې په اسلام آباد او نورو سیمو کې ترسره کړل، نو نشو کولی چې د اوربند ټینګښت ته خوشبینه واوسو. له دې سره هممهاله د پاکستان د لومړي وزیر سیاسي سلاکار رانا ثناءالله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د کړکېچ د دوام او پراختیا په تړاو داسې نظر لري. موضوع دا ده چې هلته امن پټنځایونه شتون لري او له هغه ځایه زموږ پر خاورې ترهګریز بریدونه ترسره کوي. د دوی له منځه وړل او د پټنځایونو په نښه کول دا موږ خپل مشروع حق ګڼو. له قانوني پلوه او د نړیوالو حقوقو له مخې هم اجازه لرو چې دغه پټنځایونه په نښه کړو. موږ یو ځل دا کار کړی دی، بل ځل یې که ترسره کړو نو په ښکاره توګه اعلان کوو چې موږ ترسره کړی دی. ومو غوښتل چې په دې تړاو د طالبانو نظر هم ولرو،
خو د دې راپور تر خپرېدو پورې طالب چارواکو د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. خو د چارو شنونکي د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اوسنی کړکېچ او اړیکې پیچلې بولي. تا وضعیت سیاسی امنیتی و نظامی خاتمه پیدا نکنه و تشنج فروکش نکنه و تا تبلیغات بر مقابل یکدیگر و جنگ تبلیغاتی و روانی خاتمه پیدا نکنه، تا یک فضای آرام برای مذاکره ایجاد نشه، واقعا هیچ توافق سیاسی و هیچ مذاکره نتیجه نمیده و اگر هم کدام توافق روی کاغذ صورت بگیره در میدان عمل او پیاده نخواهد شد. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ له مرګونو نښتو او د کړکېچ له پراخوالي وروسته او دغه راز په دوحه او استانبول کې له 3 پړاو مذاکراتو چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې د دواړو خواوو ترمنځ ترنګلتیاوې لا هم دوام لري. طالبان د پاکستان غوښتنې غیر معقولې بولي او ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي، په داسې حال کې چې اسلام آباد تل خپل پوځي مخالفین له افغان خاورې پر پاکستان په برید کولو تورن کړي دي. د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د سون توکو د لوړې بیې شکایت لري. دوی وایي چې د هوا له سړېدو سره د سون توکو بیې په بېسارې توګه لوړې شوي. یو شمېر نور بیا ټینګار کوي چې د بیکارۍ لوړې کچې او پیسو د نشتوالي له امله د ژمي لپاره د سون توکو د اخیستلو وسه نه لري. د ژمي موسم په افغانستان کې تل ډیرو خلکو ته ننګونې رامنځته کوي. دا د پکتیکا ولایت دی او هوا هم سړه شوې، خو یو شمېر کورنۍ د خپلو کورونو د تودولو لپاره د سون توکو د اخیستلو وسه نه لري. د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د یو خروار لرګیو بیه له 11,000 افغانیو اوښتې، یو ټن د ډبرو سکاره هم تر 14,000 افغانیو پورې خرڅېږي. په افغانستان کې تل د سړې څپې په رارسېدو سره د سون توکو بیې لوړېږي. لرګیو بیې 10,000 9,000 11,000 روپۍ لرګي ډېر قیمته دي. څوک عاجز سړی خو بیخي نشي وخوستی، ډېر کوشش وکړي نیم خروار نشي اخیستی، موړ سړي لرګي واخیسته عاجز دغسې پاتې دی. د دې ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي وایي چې بېوزلي، د بیکارۍ لوړ ګراف او اقتصادي ستونزې هغه عوامل دي چې خلک ونه توانېږي د ژمي لپاره سون توکي واخلي او د سړې هوا شپې او ورځې په یخنۍ سره تېرې کړي. خو د خلکو وضع ډېره خرابه ده او لرګي والا قیمته دی ډېر 11,000 11,000 او خلک یې وس نه لري چې دومره زیات او یخ دی، ژمی را روان دی، ژمی دی پسې، نو قیمتونه ډېر جګ دي او خلکو سره پیسې نشته، خلکو اقتصاد ژوبل دی. بلخوا د لرګیو او ډبرو سکرو یو شمېر پلورونکي بیا وایي چې د سون توکو بیې د هېواد په ټولو ولایتونو کې لوړې شوې او زیاتوي چې د پکتیکا خراب سړکونه، د مالیاتو زیاتوالی او د لرګیو د انتقال لپاره د غرنیو سیمو د لارو بندښت هغه لاملونه دي چې د دغو توکو بیې لوړې کړي دي. لرګیو قیمتونه 10,000 9,000 11,000 پورې ده، په 10,000 8,000 9,000 پورې جغل دي 11,000 روپۍ، یو رقم دا غټ کندي دي په 14,800 روپۍ. د پکتیکا ترڅنګ د پلازمینې کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې د سون توکو بیې لوړې شوي او د پلازمینې اوسیدونکي وایي چې د لرګیو او ډبرو سکرو بیې اسمان ته ختلي. دوی له طالبانو غواړي څو د سون توکو بیې کنټرول کړي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي هغه ناچاودېدونکي توکي چې د دې ولایت په ځینو برخو کې له کلونو جګړو پاتې شوي دي د دوی او د دوی د ماشومانو د ژوند ته جدي ګواښونه پېښ کړي دي. دوی غواړي چې د دې ننګونو ته په جدي توګه رسېدنه وشي. د هېواد په ځینو برخو کې د ناچاودو توکو شتون لا هم د هېوادوالو ژوند ته جدي خطرونه پېښ کړي دي. هغه خطر چې په کندهار کې خورا شدید دی او د زرګونو کورنیو په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند ګواښي. د کندهار اوسیدونکي وایي د توکو له کلونو راهیسې دوی له ارامښت او امنیت بې برخې کړي دي. عبدالحد د دې ولایت یو اوسیدونکی چې د ماین چاودنې قرباني دی او د دې ماینونو د ګواښ په اړه داسې وایي. زه په کندهار ولایت کې نن 8 کاله مخکې کندهار جادې ماین باندې ختلی یم، دواړې پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي. سربیره پر دې د کندهار یو شمېر اوسیدونکي ټینګار کوي چې ماینونو د دوی د ماشومانو ژوند هم اخیستی دی. ماشومان شهیدان کړي دي، تاسو ته به زه دغه تېر کړم، شهیدان تېر کړم. هغه هلک چې را روان دی د دې هلک ورور یې 60 کال په ژمي شهید کړي، دغه نه در دغه کشر و پر وخته یې شهید یې کړي. ورته مهال
د کندهار یو شمېر نور اوسېدونکي ټینګار کوي چې ناچاودي توکي لا هم د دوی په سیمه کې پاتې دي چې د دوی ژوند یې ستونزمن کړی دی. په دغه لښتې کې د طایرې راکټ و. ما ماشومان ته وویل ما تاسې لاس مو وروړئ، زه ورنه خپله ما در د یوه بغل ګیر کوي یو مې وایي دارو ته مو وغورځوئ. نو زموږ دغه د زړه څېرې د ګوره موږ بل داسې څوک نه لرو چې مثال یا پټا ورکړي یا یو انتظار ورکړي یا خوا ته چپ کړي. داسې حال کې چې ناچاودي توکي هر کال د زرګونو ماشومان او ځوانانو ژوند اخلي، د هېواد ډېری برخې لا هم له دې توکو نه دي پاکې شوي او هېوادوال په ویره او ناامنۍ کې ژوند کوي. اوس سوداګریز خبرونه. د هرات یو شمېر کروندګر وایي د کرنیزې روزنې د نشتوالي له امله د دوی حاصلات لږه وده کوي او سږ کال یې د تیرو کلونو په پرلته لږ حاصلات ترلاسه کړي دي. له بلې خوا ځینې دغه کروندګر د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره د معیاري بازارونو نشتوالی یوه لویه ننګونه ګڼي، هغه ننګونه چې د دوی اقتصادي اغیزمن کړی دی. د هرات ځینې باغ لرونکي او کروندګر وایي چې د کرنیزو ویروسونو او آفتونو له امله د دوی ځینې حاصلات له منځه تللي دي. غله چې د هرات د کروندګرو یوه له مهمو شتمنیو ګڼل کېږي، سږکال یې ښې پایلې نه دي ورکړي. خدا به شما شاهد میگیرم که ما 6 ماه یعنی 20 جیری 15 جیری ما گندم کشتم، پارسال 8 جیری و 7 جیری گندم کشتم، ما 3 خروار برداشتم. آیا از این 3 خروار ما چند به تراکتور داده باشو، چند ارس دادو، چند به جارگر دادو، ما 6 ماه که ما آرد میخرد بازار. د کرنیزو محصولاتو د پلورلو لپاره د مناسب کورني او بهرني بازار نشتوالی د هرات د کروندګرو یوه همیشنۍ اندېښنه ده. دوی وایي چې د هرات د میوو په بازارونو کې منظم او مشخص پروګرام نشته او کروندګر اړ دي چې د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره په ساعتونو په کتارونو کې ودرېږي او په ټیټه بیه یې وپلوري. اول که بار کم دیم از بازار به فروش نیه. انگور میگرفتم میدون بار تا به 6 شامل میده من 50 به 60 روپیه هم کارا موتر و همین تیل سکیلو مصرف خودمون میشه، هیچی برای ما نفع نشده. این 15000 نگاه کن ریشه رفته که پول شوره و پول زحمت خودمون نشده. بازار مناسب نیست. توقع همینه که بازار مارکت پیدا شه که بتونه به همون قیمت که حداقل برای کشاورز یا برای دیگان زحمتکش رنجیده‌ای که دسترنج خود به دست میاره بتونه با بازار مناسب و مارکت با جایی که مارکت بخره و خرید به قیمتی که حداقل کرا و مصرف زندگی روزمره بشه، روزمره بشه. دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او بنسټونو د کروندګرو لپاره روزنیز پروګرامونه او د هغوی د محصولاتو د معرفي کولو لپاره د هېواد دننه او په سیمه ییزه کچه ستر کرنیز نندارتونونه جوړول. اوس کروندګر وایي چې دا همکاري په ځینو برخو کې ورکه شوې او په نورو برخو کې محدوده شوې ده. د افغانستان په بازارونو کې د اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر شپږ.2 افغانۍ، یو یورو 15.95 افغانۍ، زر ایرانی ریال 1.4 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 202 افغانۍ، یو اماراتي درهم 12.9 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 223 افغانۍ. اوس هم بهرني خبرونه. په اندونیژیا کې د سختو بارانونو او سیلابونو هم مهاله د ژغورنې عملیات دوام لري او په دغه پیښه کې تر دې مهاله 243 تنه مړه شوي دي. د دې هیواد چارواکي وایي چې له 100 ډیر نور لا هم لا درکه دي او د تلفاتو د لوړېدو امکان شته. په اندونیزیا کې د یوې اونۍ له درنو بارانونو سره هم مهاله د ژغورنې او مرستې رسولو عملیات لا هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغو زیانمنو سیمو ته ورسیږي چې د سختو بارانونو له امله تر اوبو لاندې شوي دي. د دې هیواد چارواکي وایي د قربانیانو شمیر 248 تنو ته رسیدلی او ښایي چې دا شمیره نوره هم لوړه شي. د اندونیزیا د بحران د مدیریت ملي ادارې اعلان کړی چې له 100 ډیر نور کسان لا هم ورک دي او د ژغورنې ډلې د سوماترای په لویدیځ آګام ولایت کې نور مړي هم موندلي دي. د دې ادارې د رئیس په وینا
ډیری سیمې لا هم د لاسرسي وړ نه دي. Tentu data ini akan berkembang terus. طبعا دا شمېرې لا هم د بدلیدو په حال کې دي، ځکه موږ تاسو ته یادونه کوو چې داسې سیمې لا هم شته چې لاسرسی ورته نشته او تر پلټنې لاندې دي. په دې سیمو کې ځمکه کیوتې ده چې رسیدل ورته ګران کار دی او کیدای شي هلته هم بشري تلفات رامنځته شوي وي. د لویدیځ سوماترای سیمه ییز چارواکي د مړینو شمېر 1.8 او د ورکو شویو شمېر 90 تنه ښیي. تر 15,000 ډېر کسان په دې ولایت کې بې کوره شوي او د ټپیانو شمېر له 106,000 اوړي. په شمالي سوماترای کې 114 تنه او په آچا ولایت کې څه کم 15 تنه مړه شوي دي. د راپورونو پر بنسټ له 500 ډېر کسان ټپیان شوي دي. دغو بارانونو یوازې اندونیزیا نه ده ځپلې، د اندونیزیا، مالیزیا او تایلند پراخې سیمې په وروستیو ورځو کې تر اوبو لاندې شوي دي. دا یو بې مخینې طوفان و چې د مالاکا په تنګي کې رامنځته شو او تر اوسه یې په 3 هیوادونو کې شاوخوا 400 کسان مړه کړي دي. تایلندي چارواکي هم وایي څه کم 145 تنه په سویلي 8 ولایتونو کې مړه شوي او له 3.5 میلیونو ډېر خلک د سیلابونو تر اغېز لاندې راغلي. په مالیزیا کې هم 2 تنه مړه شوي دي. د نړۍ په نورو سیمو کې اوکرایني چارواکي وایي چې پر کیف د روسیې په تازه ډرون او توغندیزو شپنیو بریدونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 29 تنه نور ټپیان دي. د کیف د ښاروال په وینا د ښار لویدیځه غاړه اوس برېښنا نه لري. د دغو بریدونو په ترڅ کې په پلازمینه کې 2 ودانیو موټرو هم اور اخیستی دی. بل لور ته د روسیې د سویلي سیمې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افیپسکي د نفتو د تصفیې فابریکې اور چې د ډرون د پاتې شونو د لوېدو له امله بل شوی و مهار شوی دی. تر دې مخکې روسیې د دفاع وزارت ویلي و چې د دې هیواد هوایي دفاع سیسټمونو په یوه شپه کې 3 اوکرایني ډرونونه غورځولي چې 11 د کراسنودار په سیمه کې رانسکور شوي او دا هماغه ځای دی چې یاده تصفیې خونه پکې موقعیت لري. په سریلانکا کې د دوامداره بارانونو او زورورو طوفانونو له امله د مرګ ټوبلې شمېره 123 کسانو ته لوړه شوې ده. د سریلانکا چارواکي وایي چې نږدې 130 کسان لا هم ورک دي. د دې هېواد د بحران د مدیریت مرکز په وینا طوفان تر دې مهاله نږدې 15,000 کورونه ویجاړ کړي او شاوخوا 440 کسان یې دې ته اړ کړي څو دولتي پناه ځایونو ته ولاړ شي. که څه هم د طوفان څپې له سریلانکا اوښتې دي، په مرکزي سیمو کې د ځمکې ښویېدنې لا هم پای ته نه ده رسېدلې او اصلي لارې ټول له اوبو ډکې دي. پوځ، سمندري او هوایي ځواکونه ټول د مرستې رسولو لپاره ګمارل شوي دي. اوس د لوبو نړۍ کې د افغانستان د وزن پورته کولو ملي لوبغاړی فضل کریم ترکمن د وزن پورته کولو په 8م پړاو سیالیو کې د افغانستان لپاره 3 د برونزو میډالونه وګټل. فضل کریم ترکمن په مثبت 110 کیلوګرام وزن کې د 215 کیلوګرام وزن په ثبتولو سره 3 د برونز میډالونه ترلاسه کړل او د دغو سیالیو 3م مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د فجر جام په نوم په ایران کې ترسره شوې او له ایران، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، ترکمنستان، سعودي عربستان، عراق، سریلانکا، بنگلادیش او یمن څخه ورزشکارانو پکې ګډون درلود. له افغانستان 3 ورزشکارانو او یو روزونکي په دغو سیالیو کې برخه اخیستې وه. په هرات کې د 100 ورزشکارانو ترمنځ د لاس چپه کولو سیالۍ ترسره شوې. دا د دغو سیالیو لومړی پړاو دی چې په هرات کې د یوې ورځې لپاره ترسره شوی او د دې برخې ورزشکارانو د 55.50 او 80 کیلوګرام وزنونو او دغه راز د تنکیو ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې په مسلکي کچه ترسره شوې. د دې سیالیو په پای کې 50 ورزشکارانو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریا ترلاسه کړه. په پروان ولایت کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. دغه لوبډلې د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د 2 اونیو لپاره له یو بل سره سیالۍ وکړې او د سید خیل ولسوالۍ په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. بل لور ته د نجراب منتخبې لوبډلې 2م مقام خپل کړ.
دا ول زموږ د نن شپې خبرونه. اوس تاسو ته بلنه درکوو څو د آمو تلویزیون د نورو خپرونو لیدونکي پاتې شئ. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ amو.tv ته لاړ شئ او د آمو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. ښه وخت ولرئ. شپه مو بخیر.